سبب مونځ کول، فرضي مونځونه کول، جمعو کې حاضري کول، نوافل کول، دا سبب دی او عظیم سبب دی په ژوند کې د خوشحالۍ. که پریشانی در باندې راله، که ټینشن در باندې راله، که خفه وي، قرضونه در باندې وو، بل مصیبت رالی، په مونځ ودرېږه، الله سبحانه وتعالی به دې ټینشن ختم کړي، خوشحالي به درته الله درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وجعلت قرة عینی فی الصلاة، وی الله زما د سترګو یخوالی په مانځه کې کېښوستی. زمونږ پښتانه وی داسې سمې سترګې مې په یخې شوي. څه معنا؟ ډېرې خوشحاله کړم. که خوشحالي غواړې، د ټینشن نه وتل غواړې، پریشانی ختمول غواړې، په مونځ ودرېږه، 2 رکعته الله ته وکته، وګوره چې ستا خوشحالي راځي که نه راځي، ټینشن دې ختمېږي که نه ختمېږي. نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ناکله مختلف روایات دی بلال رضی الله تعالی عنہ ته به فرمایل یا بلال قم فارحنا بها، یا بلال فارحنا بالصلاة، منگ تا پا من سراحت راکا، سکون راکا، اقامت وکا، آزان وکا. دا دی دا پارا چه زلم خوشحالش. نو منز دا جون دا خوشحالی، دا سکون، دا راحت عظیم سبب دی. چه ستا پا جون کی هر پریشانی رالا، هر ٹینشن رال، منگ انسانانی معاملات زمنگ رازی. پا منگ کی دیر خلق قرضداری دی کنا، د قرضو د وجې، د قرضونو د وجې پریشانه په ټینشن کې بې سکونه دي، دي که نه دي؟ د دې دپاره دې کله مونځ کړي؟ ډېر خلک دي په ژوند کې نور مشکلات دي، روزګار یې برابر نه دی، اولاد یې نشته، نکاحونه یې نشته، څومره پریشانیانې دي. موږ کله د دې پریشانو د ختمولو دپاره مونځ لاره اختیار کړې چې یو 2 رکعته مونځ وکړو، الله ته سوال وکړو. منگ تا قرآن کی و سورة البقرہ کی اللہ سبحانہ وتعالی صریح فرمائی لیو واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد حاصل کی پا من سرا او دغشانتی پا صبر سرا. دا آیات معنی دا که غواړی چې دا اللہ مدد حاصل کی او که غواړی پا پریشانی کی اللہ در تخپل مددون راولی کی، قرضون نم خلاص کی، پریشانی ختمی کی. 2 طریقه کار وکي. یو دا په دې پریشانی صبر وکي، د الله د طرف راغلی زما په صبر دی، الله په دې مال اجر راکړي. 2 منځونو ته کار وایي، فرضي منځونه کوي، د جمعو سره منځونه ادا کوي. دغه شانتي کله ناکله د دې پریشانی او د ټینشن د ختمولو دپاره عام نوافل هم ادا کوه، د دې دپاره چې الله دې ژوند ښایسته کړي. نو موږ دا لاره نه اختیارو. دویم سبب د ژوند د سکون هغه څه شی؟ مونځ.